سلامونه! څنګه کولی شو په جرمني ژبه کې یو چا څخه پوښتنه وکړو چې ساعت څو بجې دی او یا هم یو چا ته جواب ورکړو چې ساعت دی؟ دا ټول راسره یو ځای په دې ویډیو کې زده کړئ. Die Uhr ساعت په جرمني ژبه کې په دوه ډوله باندې مونږ او تاسې کولی شو له یو چا څخه پوښتنه وکړو چې ساعت څو بجې دي. لومړی Wie spät ist es؟ ساعت څو بجې دي؟ Wie spät ist es؟ ساعت څو بجې دي؟ دوهم Wie viel Uhr ist es؟ ساعت څو بجې دي؟ د دواړو یو ډول معنا ده، په معنا کې هیڅ فرق نشته دی. Wie viel Uhr ist es؟ ساعت څو بجې دي؟ له دې نه مخکې چې مونږ یو چا ته جواب ورکړو، راځئ په ځینو اصطلاحګانو باندې ځان پوهه کړو چې د دې اصطلاحګانو په مرسته باندې به په ډېره اسانۍ په جرمني ژبه کې ساعت زده کړو. halb نیم halb نیم vor پاتې دي vor پاتې دي nach تیرې دي nach تیرې دي viertel 15 دقیقې یا په عامه اصطلاح یو پاو viertel 15 دقیقې یا یو پاو viertel nach 15 دقیقې تیرې دي viertel nach 15 دقیقې تیرې دي viertel vor 15 دقیقې پاتې دي viertel vor 15 دقیقې پاتې دي genau پورا یا فکس genau پورا یا فکس kurz لږ یا کم kurz یعنی چې د یو دقیقې څخه تر 15 دقیقو پورې، یعنی 1 دقیقه 2 3 4 5 دغه دقیقو لپاره د kurz د اصطلاح څخه ګټه اخیستلی شو. kurz لږ یا کم kurz nach کمې تیرې دي kurz nach کمې تیرې دي kurz vor کمې پاتې دي kurz vor کمې پاتې دي. په جرمني کې په دوه ډوله باندې ساعت لوستل کیږي، 40 ساعته او 12 ساعته. 40 ساعته لکه په رسمي ځایونو کې، په ټرینونو کې، او یا هم د مثال په ډول چې د ډاکټر سره وخت اخلي او داسې نور د 40 ساعته ساعت څخه ګټه اخیستل کیږي. 40 ساعته یعنی د ورځې د 12 بجو څخه وروسته د غرمې 1 بجې ته 14 بجې ویل کیږي او د غرمې 2 بجو ته 14 ویل کیږي او همداسې مخکې په وړاندې. او 12 ساعته په غیر رسمي ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. له هر څه مخکې ګران لیدونکو باید ستاسو په جرمني ژبه کې حساب یا شمیرنه زده وي چې ساعت زده کول درته اسانه وي. د حساب یا شمیرنې زده کولو لپاره زموږ د A1 پلیلیست ته ورشئ، 3 او 4 لوسته مو مراجعه وکړئ. Wie spät ist es او یا هم Wie viel Uhr ist es؟ ساعت څو بجې دی؟ کولی شو په دوه ډوله باندې جواب ورکړو، په رسمي ډول او په غیر رسمي ډول باندې. Es ist 10 Uhr ساعت 10 بجې دي Es ist 10 Uhr او یا هم Es ist genau 10 ساعت پورا 10 بجې دي Es ist genau 10 ساعت پورا 10 بجې دي. د لومړي ډول څخه په رسمي ځایونو کې یا په فارمل ځایونو کې ګټه اخیستلی شو او د دوهم ډول څخه په غیر رسمي ځایونو کې یا په انفارمل ځایونو کې ګټه اخیستلی شو. Es ist 10 Uhr 3 ساعت د 10 څخه 3 دقیقې تیرې دي Es ist 10 Uhr 3 ساعت د 10 څخه 3 دقیقې تیرې دي Es ist kurz nach 10 ساعت د 10 څخه 1 دقیقې تیرې دي Es ist kurz nach 10 ساعت د 10 څخه 3 دقیقې تیرې دي
او یا هم څو دقیقې ډېرې دي. ګرانو لیدونکو دلته مو یو ټکي ته پامې مونږ ویلې چې کوټس د 1 دقیقې څخه تر 15 دقیقو پورې دغه انټروال کې چې کومې دقیقې وي د هغې لپاره استعمالیږي. Es ist kurz nach 10 ساعت د 10 څخه یو څو دقیقې تېرې دي. Es ist 10:10 ساعت د 10 څخه 10 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:10 ساعت د 10 څخه 10 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:10 ساعت د 10 څخه 10 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:10 ساعت د 10 څخه 10 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:15 ساعت د 10 څخه 15 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:15 او یا هم Es ist Viertel nach 10 ساعت د 10 څخه 15 دقیقې تېرې دي یا پاو باندې 10 دي په عامه اصطلاح. Es ist Viertel nach 10 ساعت 10 څخه 15 دقیقې تېرې دي. Es ist 10:20 ساعت 10:20 دقیقې دي. Es ist 10:20 ساعت 10:20 دقیقې دي او یا هم Es ist 20 nach 10 ساعت 10:20 دقیقې دي. Es ist 20 nach 10 ساعت 10:20 دقیقې دي. Es ist 10:30 ساعت 10:10 دقیقې دي او یا هم 10 نیمې دي. Es ist 10:30 ساعت 10:10 دقیقې دي او یا هم Es ist 10:30 ساعت 10:10 دقیقې دي. Es ist 10:30. ګران لیدونکو کیدای شي ستاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې ساعت خو 10 نیمې بجې دی نو څنګه 11 پکې اضافه شو. په جرمني ژبه کې فرض مثال 10 نیمې بجې وي نو دوی بیا وایي چې halb elf یعنی نیم ساعت 11 ته پاتې دی. halb نیم elf 11 halb elf یعنی نیم ساعت 11 ته پاتې دی. Es ist 10:45 ساعت 10:15 دقیقې دي. Es ist 10:45 ساعت 10:15 دقیقې دي او یا هم Es ist Viertel vor 11 ساعت 15 کم 11 دي او یا هم پاو کم 11. Es ist Viertel vor 11 ساعت 15 کم 11 دي او یا هم پاو کم 11. Es ist 10:55 ساعت 10:55 دقیقې دي. Es ist 10:55 ساعت 10:55 دقیقې دي او یا هم Es ist kurz vor 11 ساعت یو څو دقیقې 11 ته پاتې دي. Es ist kurz vor 11 ساعت یو څو دقیقې 11 ته پاتې دي. Es ist 11 Uhr ساعت 11 بجې دي. Es ist 11 Uhr ساعت 11 بجې دي او یا هم Es ist genau 11 ساعت 11 بجې دي پورا. Es ist genau 11 ساعت پورا 11 بجې دي. دا په جرمني ژبه کې ساعت. له هیله مو باسئ چې ویډیو در سره لایک او شیر کړئ، له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.